سلامونه او نیکې هیلې. قدرمنو، تاسو زموږ سره د موزیلا کامن وایس پښتو پروژه په غږونو کې د هغې په تصدیق کولو کې داسې مرسته کولی شئ چې دا لینک چې تاسو ته په سکرین ښکاري تاسو دې ته لاړ شئ. دا په ویډیو ډسکرپشن کې هم ورکړی دی، خو دلته کې تاسو بیا د مرسته په لینک کلیک کوئ او د وغږیږئ نه بلکې واورئ. نو واورئ چې مونږ کله کلیک کړو نو دا مونږه دې سکرین ته بوځي چې هلته به دی مونږ ته نورې غږېدلې جملې راوړاندې کوي او د هغې غږونه راوړاندې کوي او هغه به مونږ یو په یو ګورو او دا تصدیق به کوو چې دا ټیک دی. د ټیک کېدلو طریقه دا ده چې په هغې کې مونږ دا وګورو چې دا کم خبرې چې شوي دي او دا کم لیکل چې شوي دي دا دواړه د یو بل سره سمې خوري، یعنی ویونکي په دې کې د ځان نه ټکي نه دي استعمال کړي، یا پکې شاته ډیر شور نه دی، یا پکې نور داسې کمزورۍ خامۍ نشته چې د هغې د وجې نه په دې کې او په غږ کې نابرابرتیا راشي. نو لکه راځئ چې دا جمله وګورو چې دا په هغه ډول پوره کېږي که نه. هغې ټول هغه کتابونه ولوستل چې تېره میاشت یې اخیستي وو. نو دا ماته ټیک ښکاري، نو زه به د هو بټن ووهم. یو سالمه ټولنه یو سالم هېواد جوړولی. دا هم ماته ټیک ښکاري، نو دا به زه د هو بټن ووهم. زه زړه په لاس کې ورکړه، دی وایي پښتورګی دی. دا هم ټیک ښکاري، نو هغه به ووهم. نو دا به دغه شان ماته یوه جمله راولي. یو شمېر شاعرانو ځینې متلونه نظم کړي دي. ډېر ښه. اوس دا جمله که تاسو وګورئ نو په دې باندې پوهېدل ډېر ګران دي، ځکه چې هغه سپیکر یا د خولې خواته ډېر نږدې دی یا نور داسې خرابي ده، د هغې د وجې نه دا په صحیح توګه نه پېژندل کېږي. نو دا جمله به زه د نا بټن ووهم. نو دا به ما ته ووایي چې ما څونه حصې پوره کړې او دغه شان که زه کول غواړم نو دا به بټن به زه کلیک کړم، نو دا به ما ته 5 نورې جملې راولي. دغه شان قدرمنو که په دې کې یو داسې جمله راشي چې په هغې کې زه باور نه لرم او په شک کې یم، نو د هغې زه نه تصدیق کولی شم او نه ردي کولی شم. نو د هغې دپاره بیا دا بټن ته پرېږدئ. نو هغه چې تاسو ووهئ نو دا به تاسو ته سمدستي بله جمله راولي. په داسې طریقه چې مونږ کار وکړو نو دوه ملګري چې کله یو جمله تصدیق کړي نو هغه بیا د غږېدو سیټ ته واوړي او هغه چې کوم را روان ډیټا سیټ ریلیز وي نو په هغې کې به شامل شي. ستاسو د وخت او مرستې ډېره مننه.